السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم او اوس چې د تاسو الحمدلله چې رخصتونه به مې انشاءالله چې په خیر سره تېرې کړي. اوس وخت دی چې لږ سره بیا زده کړه شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په مخکیني زده کړو کې د ښوونځي د چاپېریال د ټولګیوال او هر څه سره وپېژندل. او مخکینی زده کړم چې وه کوم عدد؟ آفرین، یو عدد. چې تاسو د یو عدد لیکنه هم وپېژندل چې څه رقم یې باید ولیکئ او لوستنه یې هم. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو یو کورنۍ دنده هم لرله انشاءالله چې ټولو سره کړي. چې شی یو خو ستاسو په کتاب کې و چې 4 نښې ښودل شوي، هغې باندې باید تاسو کار کړی او بل چې 4 خالی خانې وي چې هغې کې باید چې تاسو خپله د یو عدد لیکلی وي. نننۍ زده کړه مو د دویم عدد زده کړه ده. 2 څه رقم لیکل کیږي، 2 څه رقم لوستل کیږي. دلته د 2 حرفونه موږ هم تاسو ته لیکلي چې دي دال، واو او چې ګردک. دا چې دی 2 او 2 عدد دغسې یو شکل لري. 2 عدد په دې رقم لیکل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس خپل کتابونه راواخلئ او د کتاب نه هم مې پاڼې ته لاړ شئ چې سره یو ځای زده کړه وکړو. ګرانو زده کوونکو، دلته چې دی دویم عدد، دویم لوست د لومړي فصل چې دی دویم عدد. ګرانو زده کوونکو، د دویم عدد دلته باید تاسو لیکنه، لوستنه د دې ټولو په طریقو باندې ځان پوه کړئ. تاسو دلته دې کتاب پاڼه کې ګورئ چې هر یو انځور 2 دانې دي. مخکینی کې چې شی ټول یو. مخکینی کې موږ یو ګیلاس شیدې درلودې او دلته څو دي؟ 2 ګیلاسه شیدې. یو پکې چې شو اضافه شو، یو پکې ډیر شو. دلته چې دي تاسو ګورئ 2 ګلان، دلته 2 بوټان، دلته 2 ګیلاسه شیدې، دلته څو دانې توپونه دي؟ آفرین، دلته 2. قلمونه څو دانې دي؟ موږ څو قلمه لرو؟ 2. ښه، موټر چې ستاسو د ټولو خوښیږي، دلته څو دانې دي؟ 2. یو ستاسو یو زما. صحیح. دلته څو دي؟ آفرین، دلته څو دانې پاڼې لرو؟ آفرین، دلته 2 پاڼې دي. ګرانو زده کوونکو، مڼه د چا خوښیږي؟ تاسو کله کله کور کې په یوه مڼه نه خوشحالېږئ، غواړئ چې 2 مڼې ولرئ. دلته څو دانې دي؟ 2 مڼې. مرغیګانې څه رقم دي ګرانو زده کوونکو؟ دلته 2 دانې مرغۍ لرو. اوس تاسو پوهېږئ چې یو کوم عدد ته وایي، 2 کوم عدد ته وایي. 2 زموږ دا څو ګوتې دي؟ 2. آفرین. راځئ چې لږ نور هم د 2 عدد په هکله لږه نور هم زده کړه وکړو چې لږ ښه پوه شئ چې 2 څه رقم لیکل کیږي او 2 چې شته وایي. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو اوس ما سره څو ډیکې دي؟ یو په کوم لاس کې دی؟ ښي لاس. آفرین. بل په کوم لاس کې دی؟ چپ لاس. څو دانې شو؟ 1 2. آفرین. اوس چې شی دی؟ اوس موږ دلته توپونه ښکاره کوو. ګرانو زده کوونکو، دا څو دانې دي؟ یو سور، یو هم آبي. توپونه څو دانې ما سره دي؟ 2. آفرین. دلته نور هم موږ بعضې نور شیان هم لرو چې تاسو ته یې درښایم. ښه ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته مخکې ویلي چې کور کې هر څه چې لرئ هغه حسابي وکړئ. حساب کړئ چې ستاسو د ریاضي د حساب کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. دا وګورئ ما سره څو قیچې دي؟ 2. 1 2. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو پوهېږئ چې 2 عدد چې شته وایي او څه رقم تاسو د 2 شمېر وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس د تاسو دا څو دانې دي؟ ما سره 2 قلمه دي؟ نه، ما سره که یو بله مې بیا 2 دي. ګینې څو دی؟ 1. دلته څو قلمه شو؟ 2. آفرین. اوس پوهېږئ چې 1 چې شته وایي او 2 چې شته وایي. ښه ګرانو، زه یو بل څه هم لرم. دا څو دانې دي؟
که دغسې کېدو موږ یو د لوبو سامان لرو. ښه دا اوس بیل دي، دا یو نه دی، یو دوه. اوس فکر کوم چې تاسو ټول پوه شئ چې دوه څه شي ته وایي. راځئ چې لږه نور هم سره یو ځای زده کړه وکړو، د دې لیک او لوست سره یو ځای یاد کړو. ښه ګرانو زده کوونکو دې کې تاسو څو دانې مرغۍ ګورئ؟ یو، دا دوه. آفرین. ښه راځئ اوس لاسونه ونیسئ تاسو ټول ما سره یو ځای. څو ګوتې باید قد کړئ او څو جیږي؟ دوه. دا ګوتې داسې ونیسئ، دوه. نورې څو دانې قد دي دلته؟ درې، چې انشاءالله د دې حساب په تاسو وروستیو زده کړو کې هم یاد کړئ چې دوه څه رقم دی. دلته څو ګوتې تاسو نیولي؟ دوه. آفرین. موږ څو لاسونه لرو؟ یو، دوه. څو پښې دي؟ دوه. آفرین. تاسو اوس هر څه کې کولی شئ چې حساب وکړئ او د دوه په حساب ښه تر ښه پوه شئ. دا هم دلته څه شی دی؟ د دوو شکل دی چې څه رقم دوه لیکل کېږي، څه رقم دا څو دانې دي؟ دوه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې بیرته خپل کتاب ته لاړ شو. کتابونه بیرته کړئ او لاړ شئ وروستۍ پاڼې ته چې څومه پاڼه ده؟ لسمه. آفرین. ښه لسمه پاڼه کې دلته تاسو ته ټولې دا د کورنۍ دندې دي، خو نه زه تاسو سره یو ځای کوم، بیا تاسو بله کورنۍ دنده ده چې هغه باید ترسره کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دلته موږ څو شکلونه لرو؟ د دې شوی دا د مثلث یا درې قنجه شکل دی. ښه ګرانو زده کوونکو څو دانې دي؟ یو، دوه. آفرین. دلته لیکل شوي دوه. دلته څو میان دي؟ که زه په دې لاس کېدم څو دانې دي؟ یو. که لاس ایسته کړم څو دي؟ دوه. آفرین. دوه څه رقم لیکو؟ او حرکت، دوه حرکت، دوه. څو دانې اسپونه دي؟ دوه. همدغسې څو دانې ګردې حلقې دي؟ دوه. دلته موږ هم څو دانې هیلۍ لرو؟ دوه هیلۍ دي. آفرین. دوه. دلته دوه ستوري لرو ګرانو. څو دي؟ دوه. آفرین. ښه دلته هم څه لرو؟ بوټي لرو. دوه ګلان دي یا دوه شنه بوټي دي چې دلته هم دې ته باید څو لیکو دې خانه کې؟ دوه. دلته څو کتابونه دي؟ یو، دوه. آفرین. یو، دوه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې یو د دې اسانه طریقه تاسو ته وښیم څنګه چې موږ د یو عدد لیکنه کړې وه چې باید چې وکړو یو څه نښې کېدو بیا هغه سره ولیکو، نښې سره یو ځای کو بیا یې ولیکو. ښه ګرانو اوس تاسو څه کوئ؟ دا نښې سره یو ځای کوئ. دا نښې چې کله سره یو ځای کوئ دا ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو په اسانۍ کولی شئ د دوو عدد ولیکئ. آفرین. دلته څه دي؟ دا ټول نښې دي، دا ټول ټکي ایښودل شوي. دا ټول ټکي سره یو ځای کوئ او د دوو څه ولیکئ؟ عدد. آفرین. همداسې د اولني ټکي نه شروع کوئ او همداسې مخته راشئ. آفرین. ښه دلته اوس په خپله تاسو لیکلی شئ؟ او اسانه دی ځکه تاسو مخکې کار کړئ. یو حرکت بیا بیرته د یو غوندې لاندې راشئ. دا شو دوه. آفرین. همدغسې تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله چې ټولو به لیکلي وي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس موږ د دوو عدد باندې پوه شو چې څه رقم باید ولیکل شي. ښه ګرانو دلته اوس ستاسو کورنۍ دنده څه ده چې تاسو باید په خپلو کتابچو کې څنګه چې د یو عدد لیکلی باید د دوو عدد هم ولیکئ. آفرین. اوس زه تاسو ته د یو لیکنې بله طریقه هم درښایم چې تاسو یو یا د دوه څه رقم لیکلی شئ.
ښه ګرانو ما تاسو ویل چې تاسو ته یو اسانه طریقه د دوو د لیکنو هم درښایم. دلته څنګه چې موږ مخکیني کې ویلي چې تاسو کولی شئ چې یو څه نښې جوړې کړئ که نه؟ آفرین. تاسو کولی شئ چې نښې کیدئ بیرته د دې نښو په یو ځای کولو باندې تاسو ډیر اسانه کولی شئ چې هر یو عدد غواړئ هغه ترلاسه کړئ. که تاسو دوه په دې شکل نشئ لیکلی ډیر اسانه دلته نښې کیدئ. آفرین. اوس څه کوئ د اولنۍ داسې نه دی چې د منځ نه شروع کوئ یا دې ځینه یا د لاندې نه. ډیر اسانه د اولې نښې نه شروع کوئ مخې ته راشئ لږ پورته لاړ شئ بیرته دا خط یو ځای کوئ دا څه شو؟ کم عدد. آفرین د دویم عدد. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو په دې پوه شئ چې دوه کم عدد دی یو کم عدد دی او دا هم خپلو کتابچو کې یو یو پاڼه ولیکئ. انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې باید چې تاسو د یو او د دویم عدد خلاص کړی وي هغه هم زده کړی وي ځکه څو چې تاسو دا زده نه کړئ دریم عدد ته نه شو تللی. انشاءالله چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې په مخه مو ښه ښه ورځ ولرئ.